السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو خدای دې وکړي ستاسې به ټول ښه او جوړ یاست. ملګرو د نن په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته در وښیم چې تاسو څنګه کولی شئ چې د خپل موبایل نمبران یعنې ستاسو د کنټکس نمبران تاسو د ټول عمر لپاره له ځان سره محفوظه کړئ. نو هغه نمبران به بیا په ټول عمر له تاسو څخه نه ډیلیټیږي. که چیرې له تاسو څخه ډیلیټ هم سي له تاسو سره به یو دا رقم ته پای پروت وي چې دغه په ذریعه سره به تاسو خپل نمبران ټول په یوه سکند کې بیرته ټول ترلاسه کوئ. نو ملګرو په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دغه طریقه درښیم. دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ. زه دا ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. ملګرو تر ویډیو شروع کېدل مخکې چېرې تاسو ویډیو لایک کړی نه وي مهرباني سره وکړئ زموږ ویډیو لایک کړئ او د هغه رقم یې له خپلو ملګرو سره شیر کړئ او د هغه رقم نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هر ورځ د هغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوې اپلوډوو. نو ملګرو تر ټولو مخکې تاسو لاړ شئ پلی سټور ته. په پلی سټور کې به تاسو ولیکئ کنټکټ بیک اپ. ملګرو دغه اپس به تاسو ته راوړئ د کنټکټ بیک اپ په نامه به دغه اپس دغه به تاسو په خپل موبایل کې انسټال کړئ. ملګرو کله چې تاسو دغه په خپل موبایل کې انسټال کړئ بیا به دغه تاسو په خپل موبایل کې خلاص کړئ. نو ملګرو د ګوره دغه اپس ما اوله اړین په خپل موبایل کې انسټال کړی ده. نو کله چې بیا تاسو په خپل موبایل کې انسټال کړئ بیا به دغه اپس تاسو دلته په خپل موبایل کې خلاص کړئ. کله چې دغه اپس تاسو په خپل موبایل کې خلاص کړئ د دې کوم مین انټرفیس ته انټرفیس یې دغه رقم دی تاسو ته راړئ. نو ملګرو کله چې تاسو ته دغه انټرفیس راړئ ګوره ملګرو په دې کې درې اپشن لري. دغه رقم بیک اپ ده، ریسټور ده، کنټکټ شیر ده او دغه رقم سکینر سو او سیټینګ سو. ملګرو په موږ چې کوم مین کار ده هغه له بیک اپ سره ده. یعنې ګوره ملګرو اوس ما نمبران دي زه د دې بیک اپ جوړوم چې د دې بیک اپ ماته جوړ سي. بیا چې کله له ما څخه خپل نمبران ډیلیټ سي نو دغه نمبران به بیا زه څنګه په اساني سره ترلاسه کوم. نو ملګرو زه تاسو ته یو وارې خپل نمبران درښیم. ګوره ملګرو کله چې زه خپل کنټکس ته رالم دغه ګوره زما نمبران دي یعنې په دغه ګوره ټوټل زما نمبران چې دي هغه دغه دي. اوس په دې کې کم نمبران له ما څخه ډیلیټ سي دا به بیا زه څنګه ترلاسه کوم. نو ملګرو ګوره د دې لپاره به تاسو خپل دا کوم کنټکټ بیک اپ اپس دا به تاسو خلاص کړئ. دغه رقم به تاسو په بیک اپ باندې کلیک وکړئ. کله چې تاسو په بیک اپ باندې کلیک وکړئ دا کوم اپشن تاسو راړئ دغه به تاسو الاو کړئ. ملګرو کله چې دغه تاسو الاو کړئ دغه رقم به ګوره ملګرو ایمیل سو، ډیوایس میموري سو او پرنټ سو. ملګرو تاسو به دلته راشئ په ډیوایس میموري باندې به کلیک وکړئ. کله چې تاسو په ډیوایس په میموري باندې کلیک وکړئ دلته بیا دی تاسو ته دوه اپشن درکوي. یو ګوره په فارمیټ ته تاسو راغلئ یو وي سی اف فایل ده یو پی ډي اف فایل ده. ملګرو کله چې تاسو په وي سی اف فایل کې سیو کړئ بیا که تاسو په بیک اپ کې خپل نمبران واخیستل هغه ستاسو په موبایل کې ډایرکټ خپله سویږي او که چیرې تاسو په پی ډي اف فایل کې سیو کړئ هغه به بیا تاسو ټول بیرته په خپله لیکئ. نو ملګرو کوم خوندور او ښایسته اپشن چې ده هغه دغه یو ده سی وي سی اف فایل. ملګرو تاسو په دې باندې ټک مارک شان ولګوئ. دلته به په ډیوایس میموري کلیک وکړئ او دلته به په وي سی اف فایل باندې او دغه رقم به تاسو په بیک اپ باندې کلیک وکړئ. کله چې تاسو بیک اپ باندې کلیک وکړئ دغه به تاسو الاو کړئ. نو ګوره ملګرو کله چې دغه تاسو الاو کړئ کوم ستاسو بیک اپ چې وو هغه ګوره روان ده ستاسو د ټوټل نمبرانو بیک اپ په خپله جوړیږي. ګوره زما په موبایل کې چې دي 281 موبایل دغه دي نمبران دي د دې ټولو بیک اپ به اوس دی ماته جوړ کړي. نو ملګرو کله چې دغه بیک اپ ماته جوړ سو بیا زه ځم په خپل موبایل کې نمبران ډیلیټوم بیا ګورم چې آیا بیرته د دغه بیک اپ په ذریعه سره هغه نمبران سویږي او که نه سویږي. نو ملګرو لږ به انتظار ورته وکړو. کله چې دغه پوره سو یعنې دغه پرسنټیج تر 100 پورې ورسېدی ستاسو د موبایل به بیک اپ ستاسو د نمبرانو به بیک اپ جوړ سي. نو ملګرو تاسو وینئ چې بیک اپ پاتې جوړیږي تقریبا 95% سو 97 98 100 یعنې زما د نمبرانو بیک اپ چې کوم فایل ده هغه جوړ سو. اوس که چیرې زه وغواړم چې دغه بیک اپ بیرته په خپل موبایل کې خلاص کړم نو ملګرو تاسو به ولاړ شئ د خپل موبایل فایل منیجر ته. کله چې تاسو فایل منیجر ته ولاړ شئ دغه رقم به تاسو ولاړ شئ موبایل سټوریج ته او دغه رقم به دلته تاسو کنټکټ بیک اپ پیدا کړئ. ملګرو په خپل موبایل کې به تاسو د کنټکټ بیک اپ سټوریج په نامه دغه فولډر پیدا کړئ او دغه رقم ګوره که په پی ډي اف فایل کې تاسو کړي وو تاسو به دا فولډر خلاصوئ او کوم په وي سی اف فایل کې کړي وو تاسو به دا فولډر خلاص کړئ. ګوره ملګرو ما په 19/9/10 باندې ما دغه فایل کړی ولو. اوس ګورم زه ځم په خپل موبایل کې نمبران ډیلیټوم. ګوره ملګرو زه رالم ډیلیټ کنټکټ ته زه تقریبا دا د ای نمبران ټول ډیلیټوم له هر چا سره چې ما ای لیکلی ده هغه زه ټول ډیلیټوم. ګوره ملګرو تاسو ولیدل چې ما دا د ای نمبران چې کوم مثال د ای الفابیت چې په سر کې راغلی د هغه نمبران ټول ما سلیکټ کړلو او زه غواړم چې هغه ډیلیټ کړم. نو دلته به زه کنفرم ووم او د هغه رقم بیا اوکې کړم. ګوره ملګرو د ای نمبران به ټول زما په موبایل کې ډیلیټ سي. نو ګوره ملګرو تاسو دلته خپله هم لیدلی سئ چې هغه نمبران چې سوي دي ډیلیټ سوي دي.
ګوره ملګرو دلته ورته راغلم ګوره ډایرکټ هغه له بي شروع کېږي یعنې د ا الفابیټ چې د هغه نسته هغه نمبران ما ټول چیز کړو ډیلیټ کړو. اوس زه غواړم چې دا ډیلیټ شوي نمبران بېرته ترلاسه کړم. نو ملګرو تاسو په فایل منیجر ته ولاړ شئ. د هغه رقم به ګوره ما تاسو ویلی چې تاسو به په خپل موبایل کې کنټیکټ بیک اپ سټوریج پیدا کړئ. کله چې دا پیدا کړئ په وي سیف فایل کې به دا پیدا کړئ او د هغه رقم نوی کنټیکټ بیک اپ په تاسو ورشئ. کله چې تاسو په هغه باندې کلیک وکړئ نو کله چې ګوره ملګرو تاسو په هغه باندې کلیک وکړئ بیا به د هغه رقم کنټیکټ بیک اپ ووایي او د هغه رقم به یې جسټ 1 کړئ. نو ګوره ملګرو اوس ګوره هغه نمبران بېرته خپله سویږي. کم نمبران چې له ما څخه ډیلیټ شوي وو اوس ګوره هغه دلته بېرته خپله به سیو شي. یعنې دا ډېره اسانه طریقه ده. کله چې تاسو دا رقم بیک اپ جوړ کړئ او بیا ستاسو نمبران ستاسو څخه ډیلیټ شي نو په دغه طریقه سره تاسو کولی شئ چې خپل نمبران بېرته ټول ترلاسه کړئ یا هغه نمبران به بیا له تاسو څخه نه ډیلیټېږي. نو ملګرو ګوره تاسو د مازې دا بیک اپ چې بېرته پوره شي تاسو به خپله وګورئ چې آیا د ا نمبران بېرته راغلی دي او که نه دي راغلي. ګوره ملګرو هغه بېرته پرس شو. کله چې هغه پرس شو تاسو به له دې بیک له دا کم اپس د هغه اپس څخه به له ټول اپس څخه ووځئ. کله چې تاسو له ټول اپس څخه ووتلاست اوس بېرته ولاړ شئ خپل کنټیکس ته. ملګرو ګوره زه بېرته خپل کنټیکس ته ځم. نو ګوره ملګرو کله چې زه خپل کنټیکس ته ولاړ شم د هغه رقم به اوس تاسو ووینئ چې دا کم د ا نمبران چې ګوره له ما څخه ډیلیټ شوي ولو ګوره هغه بېرته ټول راغلي دي خپله په هغه ترتیب یعنې په هغو نامو سره بېرته خپل ټول نومان چې نمبران چې سوي دي سیو سوي دي. نو ملګرو په دغه طریقه سره تاسو کولی شئ چې خپل ټول نمبران د ټول عمر لپاره سیو کړئ. نو ملګرو که دغه ویډیو ستاسو خوښ شوي ویډیو سره لایک کړئ له خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ او د هغه رقم نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هر ورځ د هغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوې اپلوډوو. او ملګرو که تاسو کومه پوښتنه لرئ موږ ته لاندې په کمنټس کې وایاست تر څو موږ هغه جواب ستاسو لپاره جوړ کړو. نو ملګرو ملاویږو په نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې. د خدای په امان.